سلامونه مینه او درنښت ګلونو لیدونکو، وخت مو په خیر. هیله من یم روغ او جوړ اوسئ. د نړۍ له هر ځای څخه چې همدا اوس همدا ویډیو وینئ او لیدونکي یاستئ، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، هکله وایم او وختونه مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. حسینه همدرد یم او تاسو هم د حسینه همدرد یوټیوب چینل تعقیبونکي یاستئ. نړۍ مننه کوم چې زما یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړی دی. که چیرې نوی مو سبسکرایب کړی، حتما د سبسکرایب بټن کېکاږئ تر څو زما د نورو په زړه پورې ویډیوګانو څخه هم لیدنه وکړئ. ګلونو لیدونکو، راځئ نن غواړم چې د کابل تر شبرغانه پورې کوم ولایتونه، کوم ځایونه چې زموږ اوسۍ په ویډیو کې راځي د هغه په هکله وکړم تاسو ته معلومات درکړم. راځئ اول به دا ووایم چې د افغانستان شمال ته کوم ولایتونه پراته دي. د افغانستان په شمال کې بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، مزار شریف، شبرغان، سرپل، فاریاب، سمنګان ولایتونه دي. خو دا چې زموږ مسیر شبرغان یا جوزجان ولایت ته دی، نو هغه ولایتونه، ولسوالۍ، کومې دښتې او کومې ښکلې سیمې چې تر شبرغانه زموږ د سفر مخې ته راځي، په هکله به کوښښ وکړم ګڼ معلومات له تاسو سره شریک کړم. له کابله مو سهار 4:30 بجې حرکت وکړ، مګر تر سالنګونو هوا تیاره وه او ویډیو ښکلې نه راتله، ځکه مې ونه خیسته. او دا چې سالنګون ته راورسېدلو، نو د سالنګ ولسوالۍ یا د سې او لنګ تاریخي نوم د پروان ولایت یو له ولسوالیو څخه ده چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د سالنګ ښار مرکز دی. سالنګ د هندوکش جنوبي څنډو کې موقعیت لري او 580 مربع کیلومتره مساحت لري. دا په جنوب کې د جبل سراج ولسوالۍ، په لویدیځ کې د شینوارو ولسوالۍ، په ختیځ کې د کاپیسا ولایت او په شمال کې د پنجشیر ولایت سره ګډه پوله لري. سالنګ ولسوالۍ د مرمرو د پام وړ کانونه هم لري. راځئ ګلونو لیدونکو رابسو د سالنګ ښکلا او د سالنګ نوم خو د سالنګ له تونلونو سره یو ځای ورته دی، ارتباط لري. او کله چې موږ د سالنګونو څخه یادونه کوو، نو د سالنګ لوړ غرونه، ښکلې درې، ښایسته سیند او ډیر عجیبه شانتې همدا تونلونه زموږ اوسۍ ذهن ته راځي. په ژمي کې بیا د دغې سیمې د تودوخه -15 څخه تر 10 درجو ته رسیږي. او لنیکه مرغه ویلی سو چې اوس مهال د سالنګونو بیلابیلې سیمې، سرکونه او تونلونه د بیا رغونې لاندې دي او په دغه لاره باندې کار شروع شوی دی. تاسو به هم په ویډیو کې ووینئ د سالنګ دره چې ده ډیری ځایونه سرکونه خراب شوي دي. د دې لپاره چې دا یو ترانزیتي او سوداګري لاره ده. هر ډول
کوچني او لوی موټرونه په دې باندې همیشه حرکت کوي او تګ راتګ کوي. او لکه څنګه چې موږ ویلي چې د دغه تونلونه د افغانستان شمالي برخې له سویلي یا مرکز پلازمینې کابل سره نښلوي، نو د همغه لپاره د زموږ د هیوادوالو تګ راتګ ګڼه ګوڼه او د موټرو تګ هم په زیات زیات دی. او دا د لامل شوی دی چې سړکونه د وخت په تیریدو سره ویجاړ شي، خراب شي، او همدا د چې وخت په وخت اړتیا ده ترڅو دغه سړکونه جوړ شي. ولې د دې لپاره چې عموما لکه څنګه چې یادونه مو وکړله په دغه سیمه کې د واورې اورښت کچه په ژمي کې ډیره زیاته وي او د برف کوچونو یا واورې ښویدنې امکانات هم ډیر زیات دي. نو د همغه لپاره ډیر کم وخت پیدا کیږي چې په دغه لار باندې کار پیل شي او دغه سړکونه جوړ شي او یا هم د تونلونو په جوړېدو کې کار وشي. ولی اوس مهال تاسو په ویډیو کې هم وینئ او موږ هم ډیر خوشاله سولو کله چې لاړو عملا له دغه برخې څخه مو لیدنه وکړله چې د سالنګونو د تونلونو په برخه کې کار جریان لري. څو تونل چې دی خپل د تونل لارې بند دي او ترڅنګ نور فرعي موقتی سړکونه جوړ شوي دي چې واقعا د هیوادوالو لپاره مو هم یو څه اسانتیا رامنځته شوې ده او هم د دې لپاره چې په راتلونکي کې دغه کوم تونلونه چې تاسو وینئ دغه جوړ شي نو کار پرې روان دی. د سالنګ تونلونه د سمندر له سطحې څخه 3950 مترو په لوړوالي کې موقعیت لري او د واورې پوښل شوي هندوکش غرونو په مرکزي سیمو کې همدغه تونلونه موقعیت لري. د تونل اوږدوالی 2.7 کیلومتره دی. البته تر ټولو همغه غټ یا لوی تونل چې دی اوږد تونل. د دې تونل جوړول په 6 کلونو کې بشپړ شول. دا پروژه د هغه وخت د افغان پاچا محمد شاه په امر د شوروي حکومت په همکارۍ پیل شوه. تونل 15 متره لوړ او 6 متره پلان دی. د پروژې ډیر کار د اضافي افغان اردو ځواکونو لخوا تر سره شو. د تونل په جوړولو کې 640 میلیونه ډالر لګښت راغلی. تونل د شمال او سویل افغانستان ترمنځ واټن 110 کیلومتره لنډ کړی دی. تونل شمالي افغانستان له سویلي افغانستان سره نښلوي. د تونل له جوړېدو د مخه دا د واورې پوښل شوي هندوکش غرونو له لارې د سوداګرۍ او ترانسپورت وسیله وه. دا چې د سالنګ تونلونه د هندوکش غرونو په وروستي لوړوالي کې موقعیت لري. هر کال دا د واورې ښویدنې او له امله همیشه بندیږي او د مرګ ژوبلې یا هم زموږ د هیوادوالو د مرګ ژوبلې لامل کیږي. ګلون لیدونکو ورپسې هم بغلان ښکلي صنعتي ولایت ته راورسېدو. بغلان ولایت بیا د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري. له کندوز، تخار، پروان، کاپیسا او بامیان ولایتونو سره هم سرحد لري. د بغلان ولایت هوا په منځنۍ توګه یخه ده، ژمی سوړ او واورین وي، په داسې حال کې چې دوبی بیا معتدل او یو څه ګرمي لري. په ځینو غرنیو سیمو کې بیا هوا نسبتا یخه وي. بغلان ولایت 15 ولسوالۍ لري چې اندراب دی، برکه، پل حصار، پل خمري، طلا و برفک، خنجان، خواجه هجران، خوست و فرنگ، د ساله، دهن غوری، دوشی، فرنگ و غارو، گذرگاه، نهرین او نوی بغلان ولسوالۍ پکې شامل دي. او د دې ترڅنګ ویلی سو چې بغلان ولایت یو کرنیز ولایت دی او د غنمو، وربشو، جوارو او بلرونکو حاصلاتو لکه سبزیجات او میوو په کښت کې خورا مشهوره ولایت دی. دغه ولایت د قند کرنې لپاره هم شهرت لري او د افغانستان د قند یا بیا شوګر فابریکه هم دلته موقعیت لري. د بغلان خلک په مالدارۍ کې هم بوخت دي. د غواګانو، پسونو، وزو روزنه د خلکو د اقتصاد مهمه برخه جوړوي چې د شیدو محصولات، غوښه او وړۍ هم مهم صادرات دي. ګلون لیدونکو بغلان واقعا یو ډیر ښکلی ولایت ده. په ځانګړې توګه همدا د بغلان پیل کې کله چې د سالنګ له غرونو څخه کښته کیږو او دوشي او خنجانو ته رسیږو، واقعا یو ډیره ښه نرمه او ملایمه هوا لري. د بغلان ولایت ځمکې د دې لپاره حاصلخیزې دي چې ماشاءالله دغه ولایت یو ښکلی
بهیدونکی سیند لري او همدغه سیند د دې لامل شوی چې د شاوخوا ځمکو د خړوبولو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. راځئ یو څو شیبې به د بغلان سیند ترڅنګ ښکته شو او د دغه ولایت له ښکلې درې څخه به لیدنه وکړو او د اوبو له غږ څخه به هم آرامښت ترلاسه کړو. دوستای عزیز، ما از کابل رسیدیم تا بغلان. فعلا در بغلان هستیم و این هم میمانا دیگه آمدیم. وقتی که قدر دور میایی که او نباشه لذتش نیست. ما آمدیم که از این منظره خاص از یک لذت ببریم. دوستای عزیز، باز هم یه میمان ما که بیادرزاده چیچگکم است و از آلمان آمده، میخواه که خود معرفی کنه با آلمانی. Hallo, ich bin Yusuf Hamdat, ich komme aus Afghanistan, ich bin 11 Jahre alt. دیگه من نمیفهم دوستای عزیز آلمانی را، انگلیسی را میفهم، خب آلمانی را نمیفهم. باش که میمانه ما آمده و میتونه که صفا جان براتون ترجمه کنه که پای یوسفه. خودم معرفی کرد، گفته ما از آلمان آمدیم، نام یوسف است. یوسف جان چطور از افغانستان؟ خوشت آمد؟ باز میایی؟ مقصد یوسف جان ما زبان فارسی پشتو را زیاد نکشیده، نه زیاد طفل بود که از اینجا رفته بود. دیگه حال آمدن پس بعد از چند سال آمده؟ 5 سال بعد آمد. دیگه موسی جان امانت تو شوخی داره، ما با اجازه تان بریم همه تو میریم. آمدیم که زمین او لذت ببریم، یک کم خستگی ما هم رفت شوه. دیگه باز حرکت میکنیم از خاطر از او. یوسف جان، او وطن چطور است؟ خوبش است؟ سرد است یا نه؟ زیاد سرد است. دیگه یوسف جان، موسی جان هم ریشه ترک صفا. موسی جان هم اومده که بچه کاکا که یا از شکر لذت ببره. دیگه بیننده باشید دوستای عزیز که تا حد ما سرحد در کجا میرسه. دیگه ما همت آستا در هر جایی که رسیدیم ویدیو گرفته میریم. یعنی کوهای وطن افغانستان. بای 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 بای. دوستای عزیز، سیجام هوره جان که مادر خود شیشته و نام میخواین که از او وطن لذت ببره. چطور بود؟ او چطور بود؟ او خب بسیار خوبش است، ولی در بغلان هوا واقعا دیر ځانګړې، دیر اندسی نرم، ملایم و خوشایند. هوره جان چی میکنی بچه؟ چبله خدا پاک میکنه. هوره جان آمده این چبلیش گلپر شده ده گالو را پاک میکنه. باز همه حرکت میکنیم بچه؟ او خوبی چست؟ بریم دیگه همه حرکت کنیم.
بله ګلونو، هیله منم چې تاسو هم د ویډیو له لیدو څخه خوند اخیستی اوسئ. هغه مسافر بغلانیان چې له هیواده بهر دي، زه هیله منده یم چې د بغلان د بیلابیلو سیمو د ښکلاو په لیدو څخه سره یو څه د خفګان تنده ماته شوې اوسي. واقعا بغلان ډېر یو ښکلی ولایت دی. زه په لومړي ځل دې ولایت ته راغلم او له دې ولایت څخه تېرېږم، ولې واقعا ډېر خوند کوي او لذت وړي چې څوک خپل هیواد داسې زرغون او ښکلی ویني. او پرته له شکه ده چې بغلان ولایت یو کرنیز ولایت دی. د غنمو، وربشو او جوارو حاصلات پکې ډیر ښه کیږي او حتی نورو ولایتونو ته هم د غنمو او وربشو صادرات دوی لري، یعنی لیږدول کیږي. او زموږ د هیواد بیلابیلو برخو څخه زموږ هیوادوال د همدغه بغلان، تخار او دغه ولایتونو له دغه خوندورو حاصلات څخه همیشه ګټه اخلي. عموما دغه ولایت خلک په باغداري او مالداري باندې بوخت دي او ځوانان هم په زده کړو باندې. د دې ترڅنګ ویلی سو چې بغلان په افغانستان کې د ډبرو سکرو له مهمو سرچینو څخه بلل کیږي او د ډبرو سکرو کانونه په دغه ولایت کې د صنعت او اقتصاد په برخه کې مهم رول همیشه درلودلی دی او لوبوي. بغلان د غرونو، درو او حاصلخیزه ځمکو درلودونکی ولایت دی. د دې ولایت ستراتیژیک موقعیت د شمال او مرکزي سیمو ترمنځ د نښلېدو یو مهمه لار هم ګڼل کیږي چې د سوداګرۍ او مسافرت لپاره هم ارزښت لري. د بغلان ولایت نفوس له مختلفو قومونو څخه جوړ شوی دی چې پکې هم زموږ تاجک هیوادوال، پښتانه، ازبک او هزاره قومونه هم میشتي. خو دغه ټولو قومونو ترمنځ بیا کلتوري تنوع موجوده ده، یعنی بیلابیل قومونه بیلابیل دود او دستور لري، رسم و رواجونه هر څه فرق کوي، ولې په ټوله کې یو ښکلی او خوندور حاصلخیزې ځمکې لري او یو ښکلی ولایت دی. راځئ تاسو هم د بغلان له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه وکړئ او تاسو وینئ چې د دغه غرونو ترمنځ د دې ښکلي سیند ننداره څومره ښکلې او جالبه ده. ولې تصادف همدې ورځ چې موږ حرکت کړی دی، هوا نو یو څه وریځ ده. موږ په هم اصطلاح ورته وایو چې هوا دب ده، اسمان شین نه و، لمر نه و. دغه لپاره د کمرې تصویر یو څه بل ډول راغلی، یعنی روښانه نه راغلی. مګم دا چې په دغه ځای کې یا په دغه فصل کې د بیلابیلو میوو د پخېدو فصل دی، نو هماغه ده چې عموما هوا یو څه دب وي. راځئ تاسو هم له لیدو څخه خوند واخلئ.
ګلونه لیدونکو بیا هم ستړي مشئ او بیا هم ښه راغلاست وایم تاسو ته د ښکلي ویډیو ته او زموږ دغه اوږد خو له مینې ډک سفر چې له کابل څخه پیل شوی دی شمالي ولایتونو ته، البته د افغانستان شمالي ولایتونه چې په دې منځ کې ډېر ښکلي په زړه پورې لارې ګودرې ښکلي ولایتونه ښکلي ولسوالۍ او ښکلي سیمې راځي. دغه ځای هم چې تاسو وینئ دا نو بیا د سمنګانو دښتې دي، پراخې دښتې دي او ماشاءالله تر هغه ځای چې سترګې کار کوي نو دغه دښتې مونږ وینو. په دغه موسم کې بیا لږ څه په دې سیمه کې ګرمي زیاته ده او دغه د هوا ډیر ګرمښت هم د دې لامل شوی دی چې د ځینو سیمو لارې هم یو څه خرابې کړي، یعنې سرکونه یې خراب سي. ایبک ښار ته راورسېدلو. ایبک بیا نو د سمنګان پلازمینه ویل کیږي. ګلون لیدونکو، سمنګان د هندوکش غرونو په شمال کې موقعیت لري او په 7 ولسوالیو ویشل شوی ولایت دی چې 640 کلي لري او تقریبا 11.218 مربع کیلومتره مساحت دغه ولایت لري. دا په لویدیځ کې د سرپل ولایت، شمال کې هم بلخ ولایت سره، ختیځ کې هم بغلان او سویل کې بیا بامیانو سره محاصره ده او یا هم ګډه پوله لري. د سمنګانو نوم د سمن او ګان ترکیب دی. سمن ظاهرا هماغه ګل دی چې حافظ به د سمن بویان ترکیب کارولای او د ګان زمینه په هغو سیمو کارول شوی و لکه آذربایجان، یعنی آذربای دا یو ترکیب دی، جان هم ورپسې په همدارنګه چې دا بیا په ګوګان ښار کې دی او سمنګان هم د سمن ګل ښار یا ځای ښکارندویي کوي او دغه ځای معنی همداسې یو څه ده. نو سمن هغه خوشبویه ژیړ نسواري ګلونه دي چې اوسۍ ډیر خوښوي او دا ګل د سمنګانو په دښتو او څړځایونو کې هر پسرلی وده کوي. د سمنګانو ښار تاریخ د 4مې او 5مې پیړۍ په اوږدو کې د کوشان امپراتورۍ وخته ځي. په هغه وخت کې ښار د بودایي مشهوره مرکز و. د دې دورې پاتې شونې اوس هم د رستم تخت په نوم ځای چې اوس مهال یو څه په کنډواله کې لیدل کیږي ولې تاریخي آثار پاتې دي، کوم چې د ایبک ښار څخه 3 کیلومتره لري د وی غونډۍ په سر کې موقعیت لري. همدارنګه د عربو د یرغل پر مهال سمنګان د بودیزم یو مهم مرکز و او د اسلامي دورې په لړ کې بیا د ورېښمو لارې په اوږدو کې د کاروانونو لپاره یو ښه تمځای و. سمنګان ولایت په شمال لویدیځ کې بیا د بادغیس وروسته په افغانستان کې د پستې دوهم لوی تولیدونکی دی. له 2015 کال راهیسې په دې ولایت کې 10 کرنیزې کمپنۍ هم فعالیت کوي چې 615 بزګران یې په کار ګمارلي او د پستې 15.522 هکتاره باغونه کنټرولوي. په دې ولایت کې د پستې وروسته تولید شوي اصلي حاصلات غنم، وربشې، کچالو او کتان دي. ګلون لیدونکو راځئ نو کرار برلاړ سو تاشقرغان ته. تاشقرغان نو بیا ځانګړی ښکلا لري. د تاشقرغان دښتې هم لکه د سمنګان دښتې په څیر وچې دښتې دي ولې د پسرلي په لومړیو کې ښې زرغونې ښکلې او رنګینې دي او واقعا د لیدلو وړ ځایونه دي. مګر وروسته نو بیا داسې هوا په دغه ولایتونو کې ګرمه ده او دغه دښتې هم وچې وي. راځو ورو رسو د تاشقرغان تنګي ته. زه فکر کوم تاشقرغان نوم به په ډیرو خلکو باندې زما په شان ډیر خوږ لګي ځکه یو ځانګړی دروند او خوږه اصطلاح ده. د تاشقرغان تنګي په افغانستان کې یو له مشهورو درو څخه دی چې د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت څخه 18 کیلومتره لري موقعیت لري. دغه تنګی د خپلو تخیلي طبیعي جاذبو له امله د ګرځندویانو د جذب اصلي عوامل ګڼل کیږي او له خپلې ځانګړې ښکلا سره د مسافرینو او سیلانیانو نظر راجلبوي. نو د همغه لپاره تاسو به هم په ټولنیزو رسنیو کې خپل د تاشقرغان د تنګي چې همدغه سیمه ده او په پیل کې هم ښکلی بازار راځي ډېرې جالبې ښکلې په زړه پورې ویډیوګانې به وګورئ. دا نو د تاشقرغان د تنګي بازار دی او
ورپسې هم خپله د تاشقرغان تنګی پیل کیږي. تنګی چې د بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ موقعیت لري، تر ټولو لوی دهلیز دی چې 4 شمالي ولایتونه د پلازمینې کابل جان سره او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. واقعا له جاذبې څخه ډکه سیمه ده. هر هغه کسان چې له دغه ځای څخه تیریږي نو واقعا د دغه تنګي په لیدو باندې د حیرانتیا لامل کیږي او خوښیږي چې د څو شیبو لپاره دلته ودرېږي او لیدنه وکړي. د یادولو وړ د سره دی چې خپله د سمنګان او تاشقرغان دښتې ډېرې ګرمې دي، مګر دغه سیمه ځانګړې ښکلی طبیعت لري او ډیره ښه هوا ده. یعنی تر ډیره پورې هم هوا سړه ده. په ژمي کې خو ډیره سړه وي، ولې په اوس کې هم ګرمه نسو ورته ویلی. ګلون لیدونکو راځئ مزار شریف ته راورسېدلو. لومړنۍ همدغه 4 لارې ده او ورپسې هم البته اوس خو د تاشقرغان د خلم ښار دی او په دې پسې هم مزار شریف پیل کیږي. مزار شریف نو بیا د افغانستان د لویو ولایتونو له ډلې څخه راځي چې واقعا ډیره زیاته آبادي پکې سوې ده. ما هم په دغه ویډیو کې کوښښ کړی سره له دې چې یو ډیر اوږد سفر مو درلوده، له ستړیاو له ګرمۍ څخه ډک سفر و، ولې بیا مې هم کوشش وکړ چې د مزار شریف د بیلابیلو سیمو ښکلاوې هم تاسو ته په ویډیو کې ښکاره کړم. مزاریانو ستړي مسئ، هیله مند تاسو هم خوشحاله اوسئ، سوکاله اوسئ. مننه چې واقعا ډیر زیات مهمان نوازه خلک یاستۍ او واقعا لیدونکو هر ولایت ته مو چې ځو، که شمالي ولایتونو ته ځو، که ختیځ ته، جنوب ته، لویدیځ ته، د افغانستان هرې سیمې ته چې ځو د خپلو هیوادوالو دغه مینه، صمیمیت او د دوی میلمه پالنه نو کله چې وینو واقعا هغه متل بار مونږ ته ثابتېږي چې افغانان ډیر میلمه پاله خلک دي. راورسېدلو مزار جان ته. د مزار جان د بیلابیلو سیمو ښکلا او ننداره به هم د ویډیو تر اخره را سره وکړئ او ډیره مننه کوم له تاسو ګلونو څخه هم چې زما د ویډیوګانو لیدونکي یاستئ. زما یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی. همیشه ښایسته کومنټونه راته کوئ. حتی کله چې زه ویډیو هم په ځنډ اپلوډ کوم په نورو ټولنیزو رسنیو کې چې زه کله پوسټ کوم نو تاسو ګلونه کومنټونه کوئ او وایئ چې ولې په یوټیوب کې ویډیو زه نه اپلوډوي. بس ځینې مصروفیتونه دي، ولې بیا هم کوښښ کوم ستاسو ګلون لیدونکو لپاره وخت پر وخت ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او هغه اپلوډ کړم. له تاسو مې یوازې کوچنۍ هیله همدا ده چې دغه ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره شریک کړئ، تر څو زه هم مثبته انرژي واخلم او تشویق شم چې په راتلونکي کې نورې ښکلې ګټورې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړ کړم. په ځانونو مو ډیر زیات پام ساتئ. هر چیرې چې یاستئ افغانستان کې، له افغانستانه بهر مسافر خوشحاله شیبې، خوشحاله ژوند ولرئ. په خپل ځانونو، خپل کورنۍ مو ډیر پام ساتئ. الله مو مل شي.